د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف مستعفي شوي 15 ارکانو استعفاګانې منظور کړې. د سپیکر منظورۍ وروسته الیکشن کمیشن هم د پی ټي آی دا غړي ډي نوټیفای کړي. د پی ټي آی کوم ارکانو استعفاګانې چې منظور شوي په هغې کې پرویز خټک، قاسم سوري، اسد قیصر، علي امین ګنډاپور شامل دي. د تحریک انصاف ډي نوټیفای شوي غړو کې مراد سعید، عمر ایوب، شهریار افریدي، غلام سرور خان او شیخ راشد شفیق هم شامل دي. لږه شیبه پس به د خیبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل کولو دپاره سمري ګورنر ته ولیږلی شي. د رهنما پی ټي آی فواد چودري میډیا سره خبرې وایي چې موږ تمه لرو ګورنر به د اسمبلی ماتولو عمل کې رکاوټ نه جوړیږي. د نړواندي وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې آخري غونډه شوې چې پکې د اسمبلی تحلیل حوالې سره فیصله شوې. صوبایي مشیر براطلاعات بیرسټر سیف هم د تحلیل فیصلې تصدیق کړی. ویلي دي چې د شپې 12 بجو نه وړاندې به سمري ګورنر ته لیږلی شي. د خیبر پښتونخوا ګورنر حاجي غلام علي ویلي دي چې اوس هم د اسمبلی تحلیل کولو په حق کې نه یم. میډیا سره غیر رسمي خبرو کې ګورنر حاجي غلام علي وویل چې د سمري ملاوېدو وروسته به فیصله کوم چې آیا پرې دستخط وکړم او که نه. د نوموړي قانوندان او قامپرست مشر عبداللطیف افریدي لالا د جنازې مونځ پیښور حیدرآباد باغناران کې ادا شوی. خدای بخلې په جنازه کې ججانو، وکیلانو، سیاستدانانو او مختلف مکتب فکر خلکو په لوی تعداد کې ګډون کړی و. د جنازې په موقع سیکیورټي سخت انتظامات شوي وو. بل خوا د عبداللطیف افریدي قاتل عدنان سمیع الله افریدي په جسماني ریمانډ پولیس ته حواله کړی شوی. عدالت د ملزم جسماني ریمانډ منظور کړی و. سپریم کورټ کې په نیب قوانین کې د ترمیم مقدمې سماعت. چیف جسټس ویلي دي چې نن خو په اخبارونو کې راغلي پی ټي آی پارلمان ته واپس روانه ده. تپوس یې کړی چې آیا موږ دا مقدمه پارلمان ته ولیږو. جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې د عمران خان د وجې نه ټول سیسټم په ځای ولاړ دی. موږ یې ولې واورو؟ پارلمنټ ته دې لاړ شي او د نیب ترمیم په حواله دې بل پیش کړي. قومي اسمبلی اجلاس کې د وزیرانو په غیر موجودګۍ ډیپټي سپیکر د سخت ناراضګۍ اظهار کړی او د اجلاس کاروي 15 منټ دپاره معطل کړی. د قومي اسمبلی غونډه کې 2 بلونه پیش کړی شوي چې متعلقه کمیټو ته سپارلی شوي دي. ایوان د فوجدارۍ قوانین ترمیمي بل 2020 منظور کړی. پاکستان شهریت اکټ 1951 کې نور ترمیمي بل هم وړاندې کړی شوی. وروسته د قومي اسمبلی اجلاس جمعې ورځ 11 بجو پورې ملتوي شوی. د سینټ غونډه چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې شوي غونډه کې په 11 پوینټ ایجنډا غور شوی چې پکې قومي اسمبلی نه پاس شوي قانونسازي هم شامل وه. سینټ غونډې دوران د ملک کې په ګرانۍ او بېروزګارۍ باندې هم بحث شوی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او د پیپلز پارټۍ سینیټره روبینه خالد ترمنځ په سند کې بلدیاتي الیکشن په حواله باندې هم ګرم بحث شوی دی. الیکشن کمیشن د سینټ قومي او صوبایي اسمبلی د 201 غړو رکنیت معطل کړی. ای سی پی مطابق د دغه ارکانو رکنیت د مالی کال ګوشوارو نه جمع کولو په وجه معطل کړی شوی. معطل شوي غړو کې د قومي اسمبلی 114، د سینټ 24، د خیبر پښتونخوا اسمبلی 54 او د سند اسمبلی 48 ارکان شامل دي. کراچۍ بلدیاتي انتخابات کې پیپلز پارټۍ تاریخ جوړ کړی. 1900 وروسته پیپلز پارټۍ ته کراچۍ کې اکثریت ملو شوی. بلدیاتي انتخابات کې پیپلز پارټۍ پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي کراچۍ کې ترسره شوي بلدیاتي انتخابات نتایج منلو نه انکار کړی. جماعت اسلامي نن په لاهور منصوره کې غونډه رابللې چې پکې به بلدیاتي انتخاباتو نتایجو په اړه مهمې فیصلې کیږي. تحریک انصاف هم ټول لګولی چې الیکشن کمیشن په دانلۍ کې ککړ دی. علي زیدي وایي چې پیپلز پارټۍ ته د ګټې ورکولو دپاره کوششونه شوي. بلخوا صوبایي وزیر سعید غني ویلي دي چې د حیرانۍ خبره ده چې جماعت اسلامي زیات سیټونه ګټلي بیا هم احتجاج کوي. جماعت اسلامي ته که په سیټونو باندې اعتراض وي نو قانوني لاره دې خپله کړي. امیر جماعت اسلامي سراج الحق انکشاف کړی چې آصف زرداری او شهباز شریف راته حکومتي اتحاد پی ډي ایم کې د ګډون بلنه راکړې. باجوړ کې یو دستوري ته وینا پر مهال سراج الحق ویل چې موږ د پی ډي ایم برخه نشو جوړېدی ځکه چې هغوی د سیاست دپاره او موږ د اسلامي نظام دپاره کار کوو. سراج الحق وینا وه چې زرداری، عمران خان، شریف برادران، اسحاق ډار او شاه محمود قریشي ملک په قرضو کې ډوب کړی.